يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اتقوا الله ورقيد لنا ولتنظر نفس ما قدمت لغد او دی ګوري هر نفس چې سیلې ګریدي مخکې د سبا د پاره په دې استحال په کم کې چې ته په دې کې وېریږي د الله نه او سوچو کې دا عمل مبارک کوم چې د سبا د پاره لګلې ځم چې په دې آیت باندې درس نه درسونه کې صرف په دې یو آیت باندې ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور نفس دا وګوري چې سبا لپاره سړي ګري ګور د قیامت څنګه نږدې کړل الله سبحانه وتعالى زموږ لپاره یا موږ ته څنګه نږدې کړل وي سبا لپاره سبا قیامت راشي موږ ته سبا ته لګي نو قیامت نږدې د هر انسان لپاره کار چې هغه سوچ کې چې سبا لپاره سړي ګري د سکړي امام ابن كثير رحمه الله دې آیت په تفسیر کې وایي ای حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا مطلب دې آیت دا دی چې ځان سره حساب کتابو کې مخکې دینه چې الله تعالی سره حساب کتابو کې وانظروا ماذا ادخرتم لانفسكم من الاعمال الصالحه ليوم معادكم وعرضكم على ربكم او دې وګورئ چې تاسو د ځان سره څه ذخیره کړی دا ورځې لپاره په کوم ورځ چې تاسو رب العالمین ته مخامخ کې دې ایت مطلب دا دی چې ځان لکینه لک ساته د شپې لږ وخت ځان جدا کړ د خلکو نه د دنیا نه او سوچ وکړه چې تر سبا لپاره سړي ګري لکه څنګه چې د دنیا پرس هر ټیم کې دا سوچ کوي چې ما د دنیا لپاره څه کړي د بچو لپاره ما څومره پیسې ګټلې کړي د به څنګه ځمه قرضې به ما څومره پاتې څومره مې ورکړي دي او د پلانې کور به زه څنګه پوره کوم او دغه ځمکه به زه څنګه اخلم نو داسې دا مؤمنان چې کوم چې د آخرت سره سوچ یې هغوی لږ ساعت لږ کښېني او د آخرت سوچ کوي چې ما د آخرت لپاره څه کړي آیا دا کوم اعمال چې زه کوم په دې به وبخلی شم دا کم معاملات چې زما د رب العالمین سره دي آیا دا برابر دي او که نه دي زما چې دا کومه طریقه ده د بندګۍ او د عبادتونو آیا دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم ثابته دا ټک خطا عبادت چې زه کومه په دې به زه وبخلی شم دا زما دا کم عمل چې مې کړی دا به قبول شي دا د مؤمن شان دی چې عمل کوي نو په اوله کې هم سوچ کوي او چې عمل وکړي په آخره کې هم سوچ کوي په اوله کې سوچ کوي دا کم عمل چې زه کومه دا ماله په آخرت کې فایده راکوي که نقصان راکوي دا ماله په دنیا کې فایده راکوي که نقصان راکوي بیا چې عمل وکړي هغې نه بعد هم سوچ کوي یاره چې دا عمل به الله سبحانه وتعالی زما نه قبول کړی او که نه به سبا دپاره داسې نه چې زه رب العالمین ته مخامخ شم او هر سره نه ختم شي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ما ته داسې کسان معلوم دي چې د قیامت په ورځ به هغوی راشي او د اتهام علاقې چې کوم غرونه دي د دې غټ غټو غرونو په مقدار به د دوی سره عملونه وي دا اعمال به الله سبحانه وتعالی ټول والوځي د غرونو په اندازه به اعمال نیک اعمال دا ټول به ختم شي تله به بالکل خالي شي صحابه کرامو یا رسول الله من هم صفهم لنا یا رسول الله دا انسانان څوک دي موږ ته صفات بیان کړي چې موږ دې لرې ساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو به انسانان دي ستاسو به خبرې کوي ستاسو به انسانان دي نو ولې د هغوی اعمال بربادېږي رسول الله هغه خلک دي چې کله یوازې شي الله اکبر دې خبرې ته غوږ کړئ رسول الله دا هغه خلک دي چې کله یوازې شي صرف دی او الله نو بیا د الله د حدودو خیال نه ساتي بیا چې له کومه ګناه مخې له ورځي هغه کوي لکه یو سړی په موبایل کې سندرې لغړ فلمونه د زنانو تصویران د خلکو مخکې نه ویني او نه یې ګوري او نه غواړي چې د چا په مخکې دا وینم خو چې شپه شي یا ځان له ګاډي کې کور کې سجدې کې کښېني به یې ګوري رسول زموږ همدغه سړی دی چې دی چې څومره اعمال کړي دي او دی ډېر دغه ګمان کړي چې زه ښه سړی یم د دې عمل د لاسه د الله دا پولې چې د کراس کړي
د هغې نه واورېدو په کم ټیم کې کله چې دی والله بس دا خلک دي چې قیامت په ورځ به دوی تلې خالي پرتي نو سوچ وکړئ ته دې خبرې ته چې زما دا اعمال دې څه نه چې ته خراب نه شي په آخرت کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي تاسو مفلس پېژنئ مفلس صحابه کرام موږ پېژنو که مفلس غریب سړي ته وایي چې دینار او درهم ورسره نه رسول زموږ ته نه حقیقي مفلس هغه چاته وایي چې د قیامت په ورځ به راشي او ده سره به د نیکیانو غرونه نو بیا غریب د څه شي دی غریب وایي د دې دی شتم هذا وضرب هذا دته کنځري کړي دي دی وهلی دی د ده سره دشمني کړې ده د ده سره دته کنځري کړي دي دته دا ویلي دته دغه ویلي الله سبحانه وتعالی به وایي چې د ده نیک اعمال له ولې په دې خلکو به تقسیم کړي نه ده سره به څه پاتې شي هغه د غرونو په شان نیکیانې چې کومې دا به ختمې شي اصله حقیقي غریب دا دی چې دې په یو غټ سوچ کې پروت دی چې ما دا کړي ما دغه کړي دې ته نه ګوري چې ما مسلمانان تنګ کړي ما دشمنیانې کړي دي ما غیبتونه کړي ما حسد کړی ما چغلخوري کړې ده ما د یو ځای خبره بل ځای ته وړې ده ما دشمنیانې جوړې کړي دي ما خلک وژلي دي ما خلک وهلي دي ما خلکو ته کنځلې کړي دي ما د یو مسلمان په عزت لاس اچولي دي ما یو مسلمانه پاک دامنه ښځه باندې بهتان لګولی دی د ټولو خبرو ته یې سوچ نشته نو څومره دا خلک چې دي دوی به د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې ولاړ چې یا الله یو به ماته دا ویلي بل به ماته دا ویلي بل به ماته دا ویلي بل به ماته دا ویلي نو څه وکړي الله سبحانه وتعالی او ملایکو ته وایي د ده دا نیکیانې راولې به دوی تقسیم کړي رسول الله صلی وایي نیکیانې به ختم شي بیا به کوم څه کسان پاتې الله اکبر نو بیا به الله وایي د دغه خلکو د بدیانو نه څه بدیانې راولې به دی کېدی نه د خپل ګناهونه او د هغوی ګناهونه دا به بله پاسه کېښودی شي نو رسول زموږ جهنم ته به الله ګزار کړي او د دې سره ښه نیکیانې وي د غرونو هومره نیکیانې ورسره وي خو سوچ یې نه و دې خبرې ته چې زما دا اعمال چې زه کوم کومه آیا دا به قبول شي او که نه دا به بچ پاتې شي د قیامت په ورځ او که نه دا به د الله په درک کې د قبلېدو حقداري او که نه دې ته نه ګوري زما د خلکو سره معامله څنګه یعنې محاسبة النفس پکې محاسبة النفس ته وایي د ځان سره حساب کتاب کوه عمر بن خطاب رضی الله عنه څه وایي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا د ځان سره حساب کتاب وکړئ مخکې د دې نه چې الله سره حساب کتاب وکړي وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا او خپل ځان وتلئ مخکې د دې نه چې الله تاسو وتلي فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم نو د قیامت په ورځ وي که تاسو غواړئ چې حساب کتاب که د قیامت په ورځ تاسو غواړئ چې حساب کتاب تاسو سره نرم وشي او لنډ وشي نو نن د ځان سره حساب کتاب وکړئ تا د خپلې کوتاهیانې خپلې غلطیانې خپلې کمزورتیا دا به تا ته مخامخ شي نو چې د ځان سره د حساب کوو دا به درته راښکاره شي چې راښکاره شي دا به ته ختمې کړي بیا عمر بن خطاب رضی الله عنه وتزينوا للعرض الاكبر او ځان تیار ساتئ د هغه ورځې لپاره به کومه ورځ چې به تاسو الله ته مخامخ کېږئ بیا د آیت وي یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه الله وي په هغه ورځ به تاسو سره مخامخ کېږئ ماته او یو د زرین برابر عمل به هم پټ نه پاتې کېږي هر څه به راښکاره کړي د ځان سره حساب کتاب وکړئ دا کوم ژوند چې وایي زه تېرومه آیا دا ژوند داسې دی لکه څنګه چې موږ ته شریعت ویلی دا سوچ د ځان سره وکړه تا د اسلام دپاره څه کړي ته چې د شپې وده کېږي نو ته 24 ګنټې تېرې کړي که نه پرون د شپې ته وده شوې د هغه وخت نه واله د اوسه پورې 24 ګنټې تېرې شوې لکه مثال کې ته د شپې وده کېږي په 9 بجې ځه پرون ته 9 بجې وده شوې بې د هغې نه بعد نن 9 بجې راځي نو څو ګنټې تېرې شوې 40 ګنټې تېرې شوې اوس ځان سره دا کښېنه اوس تپوس وکړه د ځان نه په دې 40 ګنټو کې تا د اسلام څه خدمت کړی په دې 40 ګنټو کې تا د رب العالمین دپاره څه کړي په دې 40 ګنټو کې تا د جنت ګټلو دپاره څه کړي په دې 40 ګنټو کې تا د قیامت نه لرې کېدو دپاره څه کړي دا ټول سوالات پر ځان نه وکړي نو بیا به جوابات پیدا کړي نو کوم ځای کې چې دا د کمزورتیا ښکاره شو هغه به د ځان نه
وبس. او هغه انسان تباہ و برباد دی او ډېر بدبخته دی چې ښه په خوشحالو کې ګرځي او ټوغې ټقالې او خنداګانې دي او چېرته سوچ هم نه دی کړی چې زه به څومره اوبه وکړم او एकदम وله مرګ راشي. نو الله ته مخامخ شي حساب کتاب له او د ځان سره چې د حساب کتاب هغه یې نه یې کړی. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي، انس بن مالک نه روایت ته امام احمد او امام ترمذي دواړو راوړی دی، الکیس من دان نفسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هوښیار انسان هغه دی چې خپل ځان وتلي. هوښیار انسان کوم یو دی؟ چې خپل ځان وتلي. وعمل لما بعد الموت، او عملو کې د هغه ژوند دپاره کوم چې د مرګ نه بعد را روان دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي بدبخت انسان هغه دی چې عمل نه کوي، نه ځان تلي او صرف ارمانونه ساتي. بس یقین په څه باندې دی؟ په ارمانونو باندې دی او عمل نشته. نو ځان سره حساب کتاب کوي که نه به کوي؟ چې کله جدا شي نو ځان له کښېنئ، ځان سره سوچ وکړئ چې زه څه کوم او څه نه کوم. واتقوا الله، او ویرېږئ د الله نه. ګوره په دې وایي چې الله د یېرې دا خبره دوه پیرې وکړه. ولې دوه پیرې وکړه؟ چې یېرېږي نه حساب به وکړي، او چې نه یېرېږي نه حساب کتاب به وکړي نشي کولی. اوله کې ته ویرېږي د الله نه، بیا وایي ویرېږي د الله نه. ان الله خبير بما تعملون، یقینا الله خبردار دی باغ عملونو چې تاسو یې کوئ. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، او مکیږئ په شان دا کسانو چې هېر کړی دی الله. الله اکبر، هېر کړی دی الله. سزا ول الله څه ورکړه؟ فانساهم انفسهم، نو الله هېر کړل د دوی نه ځانونه د دوی. یو سړی به وایي چې څنګه اوس مثال کې کافر دی، الله ته هېر دی که نه، نو خپل ځان خو ته یاد دی. او دې چې که الله وایي ځانونه یې هېر کړي دي، مطلب دا دی ځانونه یې څنګه هېر کړي دي؟ ځان یې تباه و برباد کړو، لاړ جهنم ته ورسېد او دا سوچ ورسره نیسي چې زه جهنم ته روان یم. نو خپل ځان چې څه شو؟ هېر شو ته. الله اکبر. د نیک عمل توفیق ول الله نه ورکوي بیا، چې الله درنه هېر شو که نه، الله به درله د عمل توفیق نه درکوي، نو ځان به درنه هېر شي. یو سړی سحر نه واله د شپې پورې مزدوري او مزدوري، دنیا او دنیا، او بچي کته بچي بره، ښځه کته ښځه بره، مور بره کته مور بره بره، او ځان ته څه دی؟ ځان ته هېر دی چې د قبر کې هم څه حساب کتاب دی، په آخرت کې څه حساب کتاب دی. دا ولې دې ځان هېر شوی دی؟ ځکه چې رب العالمین یې هېر کړی. او کله چې تا ته رب العالمین یادو، د هغه دین درته یادو، نو تا ته به خپل ځان هم یادي. نو بیا به ته کوشش کوې چې ځان د جهنم نه بچ کړم او کوم ځای ته ځان نږدې کړم؟ جنت ته ځان نږدې کړم. الله سبحانه وتعالی دې موږ په هغه کسانو کې شمار کړي چې هغوی ته همیشه الله سبحانه وتعالی یادي، او همیشه هغوی ته الله سبحانه وتعالی دین یادي، او الله سبحانه وتعالی چېرته زمونږ نه زمونږ ځانونه نه هېروي. یو سزا دلته دا ذکر شوې ده، بله دویمه سزا هغه په نورو ایتونو کې شته. هغه دا ده چې په قیامت په ورځ به الله دوی ته وایي چې تاسو زما ایتونه درغلي او زما دین درغلی او تاسو هېر کړی، یعنې تاسو نه زه هېروم. فنسیتها، هغه ته هېر کړي، نو سزا یې څه ده؟ وکذلک اليوم تنسى. نو څنګه چې تا د الله دین هېر کړی، نو د قیامت په ورځ رب العالمین ته هېر کړی. او چې الله سبحانه وتعالی هېر کړي د قیامت په ورځ، نو څوک دی چې تا به بچ کړي د هغه د عذاب نه؟